پاکستان په شرمونو وشرمېده. دا چې څنګه او څه ورسره شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مالیزیا چارواکو د پاکستان د دولتي هوایي شرکت الوتکه په پور کې درولې او ویلي دي که تر ټاکلي وخت ورته پیسې ورنه کړي یا د طیاره نه ورکوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستاني پی آی ای شرکت 200 بوینګ الوتکه چې نن د کراچۍ څخه کوالالمپور ته رسېدلې هلته د پولیسو له لوري درول شوې او د بیا پرواز کولو اجازه نه ورکول کیږي. پر پی آی ای باندې د پیری ګرین په نامې یوې کمپنۍ دعوه کړې چې د دوی پورونه نه ادا کوي او کومه ټاکلې نیټه هم نه ورکوي چې پور به ورکول کیږي. دغه کمپنۍ په بریتانیا او مالیزیا کې په یاد پاکستاني هوایي شرکت عریضه کړې وه چې د عمدې عریضې په اساس نن د مالیزیا حکومت له پاکستان څخه د هغوی الوتکه ودروله. سرچینې وایي دا الوتکه د مالیزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې د مسافرو د کوزېدو پر مهال محاصره او بیا نیول شوې. د راپورونو له مخې چې د دغې الوتکې سپرلۍ هم په مالیزیا کې قرنطین شوې. د پاکستان د هوایي چلند ادارې ویان د دې پیښې د منلو ترڅنګ خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دوی هڅه کوي د یاد حکومت پور ژر تر ژره خلاص او الوتکه د مالیزیا له قبضې راخوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان په دې وروستیو کې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. راپورونه وایي په یاد هېواد کې د توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي چې د حکومت په مقابل کې د عامو خلکو او سیاسیونو غبرګونونه راپارولي. په هر حال تاسو د پاکستان لپاره د دغه نړیوال شرم په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.